د ننګرهار سرود ښاروالۍ مسؤلین وايي سږ کال په دې ولسوالۍ کې د ښاروالۍ له داخلي عوایدو یو شمېر رغنیزې پروژې تر کار لاندې دي او ژر به یې چارې پیل شي. د یادې ښاروالۍ د عوایدو مدیر وايي له دې سربیره پلان لري چې د ولسوالۍ او مهم مبارک بازارونو کې د روښنايۍ په موخه سولري ګروپونه ولګوي. موږ چې پلان کې لرو هغه دوه پروژې الحمدلله درې پروژې دي چې دوه ډېرې غټې امه پروژې دي. 14 کاله معروف سړک د تقریبا 1100 متره اوږدوالی لري. دا په کنکریټیز ډول باندې موږ پخو د خلکو دپاره تقریبا 3.5 کورونه دي. ډېر مشکلات لرل د خلکو د غوښتنو په اساس باندې او د هغوی عریضې مشرانو ته نو موږ هم د مشرانو په حکم باندې هغه پلان کې نیولي دي چې اوس هم داوطلبي هم سوې ده او د ارزابۍ دپاره ولایت ته لیږل سوي دي دا سړک پخو. ورپسې دویمه پروژه چې موږ لرو د بلسنتامپور یو کنکریټیز سړک ده چې تقریبا 600 متره اوږدوالی لري. درېیمه پروژه چې موږ پلان کې لرو همدا اوس ورځو په 10-15 ورځو کې چې انشاءالله شروع کېږي هغه دغه د بازارونو د خلکو د غوښتنو په اساس باندې په دې مې مبارک بازار کې او د ولسوالۍ په دې بازارونو کې موږ د شمسي ګروپونه لګوو. د یادې ولسوالۍ بازار کې یو هټیوال وايي ولسوالۍ بازار د شپې لخوا تیاروي او ښاروالۍ باید پکې د روښنايۍ سیستم برابر کړي. او ښاروالۍ چې کوم اقدام په مخ پیل کړی دی نو له دې ځای څخه نیولې تر مې مبارک پورې دوی د ګروپونو سیستم فعالوي او دا به ډېر ښه شي. یو خو د رڼا سهولت به هم راشي تر څنګ د ولسوالۍ او د قریې د ښکلا لپاره هم ډېر بهتر اقدام دی او موږ لا له دغه حکومت نه غوښتنه کوو چې دغسې پرمختللي ګامونه واخلي وطن ته خدمت وکړي. د سرود یو بل اوسیدونکی بیا د ښاروالۍ له خدماتو خوښ دی. وایي هغه پیسې چې له دوی څخه د عوایدو په نوم ټولېږي بیرته دوی ته په خدماتو مصرفېږي. موږ د ښاروالۍ نه ډېر مننه کوو. مخکې دا بازارونه ټول ګند و کندې و د هغه تر موی مبارکه پورې الله تعالی د ښاروال صاحب ته امیر صاحب د عواید ته جنتونه ورکړي چې بوټي پکې کښېني او دا سړکونه پاخه کړو پکې پیاده روي جوړه کړي. د یادونې ده چې سرود ښاروالۍ تیر کال د ولسوالۍ بازار پیاده روونه لښتي او یو شمېر کوڅې په اساسي شکل جوړې کړې چې تر ډېره ورسره بازار صفا او منظم شو.